به کوو چې خپل د سهار ورځ او افغانستان ستاسو سره شریک او ناوخته سو خو زه وختي ځم د سهار پر 5:30 بجې راکښېنم او 6 بجې ته ځان رسوم فټنس ته چې ته تیار نو بس انټرویو وکړو خلاص نو اوس کور ته به ځو یو څه ناشته به کوو فټنس در سره ورسېدی ځکه تاسې وهم لیدی چې نن زما د ایرس روان وو او بایسپ او وینګس دا دواړه زه یو ځای سره لګوم همیشه او بله پلا به بیا زه د چیسټو د ټرایسپ یو ځای کمبینیشنز د هغه اکسرسایز به هم ستا سره شریکم سبا د خیره او نو دا د نن د سهار د شروع کېدو آغاز دی هغه د فټنس سره شروع کېږي ولې اورېدلی مو چې یو کامیابه سهار هغه د یو اکټیویټي سره شروع کېږي چې ته خپل فټنس اول ورته وکړې نو اوس
به کور خواته روان یم نو د دوکان وخت مو هم یو ساعت بعده پوره کېږي نو تر هغه وخته باید سړی کور ته ځان ورسوم نو یو ډش سړی ورته ونیسي او بیا بریکفاسټ ورته وکړي نو بیا به دوکان ته ورسم نو نن ورځ مو ستا سره ده اکسرسایز ولیدي وینګز بایسپ دا دواړه زه یو ځای سره کوم کومبینیشنز او بیا په کومبینیشن کې بیا زه دا دواړه میکس لګوم یعنې کې 1 by 1 زه لګوم او د دې زما دا فایده چې دی د یو خو ستا دوه اکسرسایزه پوره کېږي او دوهم رسټ نه پکې کېږي ته رسټ پکې وکړې درېیم دا دی فیټ برنینګ ډېر ښه کېږي او ډېره ښه خوراک په اکسرسایز په دوران کې نو دا یې فایدې دي او ایپس چې دی زه یوه ورځ نه بله ورځ لګوم نن ما د ایپس اکسرسایز سره وکړي سبا بیا بل اکسرسایز دی چې هغه بیا زه سبا درته وایم چې سبا زما خیر د دغه ووایم سبا زه باید ټرایسپ ولګوم او چست سره میکس یعنې کې چست کومبینیشن دی د هغه سره بیا د ایپس پر ځای ایپس نه لګوم نو زه د هغه سره کارډیو لګوم هغه به هم بیا رسنه شوی السلام علیکم دې باید سافټویر وسی باید ال سی ډي بدل کړم دې باید ټچ ور بدل کړم ټچ او چارجینګ کوشش وکړم چې کار شروع کول کار ختمول کوشش وکړم جوړ شو ټول فنکشنز کار کوي بالکل سم دم شو خراب و ټچه کار نه کوه ټچه مات و چارجینګ جاکې خراب و او هوم بټن یې خراب و هوم بټن یې ورته بدل کړي نو صرف د دا ویډیو د جوړولو مطلب دا و چې کوم کار چې موږ شروع کړو هغه کار په هغه ورځ چې موږ در سره ورسوو نتیجې ته هغه ورځ په کامیابي بلل کېږي چې دا ورځ مې کامیابه وه نو دغسې سهار راکښېنستل فټنس ته تلل او په فټنس کې فټنس کول او بېرته کور ته راتلل اوله کامیابي دا وه چې ته فټنس وکړې کور ته راغللی دوهمه ناشته دې وکړلې لباس چې بدل کړې کار ته راغللی په کار کې ستا ټاسکونه دي لکه مثال د دې ریپیرینګ شو د ټاپ ریپیرینګ شو هغه پر سر ورسېدي موبایلونه شوله نو بس ورځ دغه رقم سره تېرېږي چې کوم کار ته چې شروع وکړې او تر اخره ورسې هغه ته کامیابي وایي بلې که جوړ هم نه سي خو ته تر اخره ورسوې نتیجه درکول شوله دا ته کامیابي وایي چې باید کور ته ولاړ شم ورځ مې خلاص کړه له جوب ټایم سره پوره شو نو پر لارې به سره دا زما ورځ وه نو بس ورځ د هغسې تېرېږي چې فټنس دوکان کار کور خوب بس دا ورځې دا په ویلو خو دا شیان دي خو اصلي مهم دا دی چې
ته په دې څلورو پنځو شیانو کې د کم کار په څه طریقه سره کوې کم یې نه کوې او ستا ورځ د کامیابه ورځ هغه وخت کې چې ته په هغه ورځ باندې یو شی زده کړې یا په هغه شی په هغه ورځ باندې ته یو داسې کار وکړې چې هغه ستا دپاره فایدهمند وي او هغه کار کې تا یو نوی شی زده کړي او داسې کار دې کړي چې هغه ستا د کار څخه و نورو ته فایده رسېدلي نو دغه ته کامیابه ورځ وایي. نو موږ خپل کوشش کوو چې ورځ کامیابه وساتو او ورځ کامیابه ولرو چې د ځان څخه خوشحاله اوسو چې یو څوک ته یو چا ته مو فایده رسولي اول خو موږ خپل ځان ته فایده رسولي نو دې ته کامیابه ورځ وایي. اوس لکه مثال سهار فټنس کول دا خپل ځان ته فایده ده دې ته کامیابي وایي. بیا د هغه رقم مثال دکان ته راغلو دکان کې مو کم ټاسکونه چې وه کم کارونه چې وه شروع پر وکړله او تر اخر د ختمېدو پورې مو مکمله کړله دې ته هم ما په خیال سره کامیابي. او بیا یو داسې کار کول چې په کار کې یا د بانجې یا هر ځای چې سړی خپل له ځانه څخه و بل یوه ته فایده ورسي نو دې ته هم ذهني او دلي تسلي ورته ویل کېږي چې دا هم مهم دی. نو راځئ